وطن پاک شل پردیو هر خوازی بزیباد پنصیب مو آزادی شوا په هر کور کې نن مسکاد ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا ده ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا وطن پاک شل پردیو هر خوازی بزیباد پنصیب مو آزادی شوا په هر کور کې نن مسکاد ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا ده ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا ای زما افغانستان کوم مظلوم کړي دعا ستړی شوی و له جنګ هر مظلوم په وینو رنګ څه ظلمونه او ستم و په هر چا ژوندون بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن دویم ستر مسئولیت هغه د دین ابلاغ او رسول دي. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسوله څه چې درته الله تعالی نازلوي دا ورسوه. دا ستا رسالت او مسئولیت ده. همدغه مسئولیت د دین د رسولو دا علماو ته پاتې ده. همدارنګه هر مسلمان مکلف ده چې د دین هر حرف زده او نورو مسلمانانو ته ورسوي. انسانان چې الله تعالی پیدا کړي دي دا هسې عبث نه دي پیدا شوي، بلکې الله تعالی د مقصد او هدف لپاره پیدا کړي چې هغه د الله تعالی عبادت ده، د دین زده کړه او د دین رسول. زمونږ رسول ته د جمالت کیسه یو کس داسې کوله، ژوندی وله لور مې یوه ورځې په دې خاورو ښخوله، ژوندی وله لور مې یوه ورځې په دې خاورو ښخوله. زمونږ رسول یو وخت د کور زمې په لور
قرآن کریم می فرماید وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. خداوند متعال می فرماید که خداوند متعالی را گفته و امر کرده که اگر شما شکرگزار باشید خداوند متعال بر شما نعمتهای خود را مزید می فرماید و اگر شما کفران نعمت بکنید این عذابی لشدید، پس عذاب خداوند متعال شدید است. ما و شما الحمدلله بعد از 20 سال جهادی که مجاهد غیور ملت مسلمان افغانستان در افغانستان جهاد کردند و علیه کفر و اشغال بسیار مظلومانه که همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در ضدشان بودند و یک اسباب اندکی که دست داشتند در مقابل 48 دولت کفری و 56 دولت مسلمان. اگر 56 دولت مسلمان مستقیما امرای اشغال دست نداشتند اما این سکوت اختیار کرده بودند، مثل که امروز ما در مقابل صهیونیستی های اسرائیل، یهودی های ظالمی که خداوند متعال در حق اونا خداوند متعال گفته است و یسعون فی الارض فسادا والله لا یحب المفسدین. اینا مفسدترین بنده های یا مخلوق خداوند است که خداوند متعال از فوق عرشش می‌فرماید و یسعون فی الارض فسادا والله لا یحب المفسدین، در مقابل ظلم و ستم اونا که در غزه علیه مسلمانان فلسطین گرفته است همه دولت‌های اسلامی سکوت را اختیار کرده است. همچنان در 20 سال گذشته همه کشورهای اسلامی اگر بالمقابل یا مباشرتاً در تراژدی افغانستان دست نداشتند اما سکوت را اختیار کردند. معزز ورونو، زمونږ او ستاسو راغونډېدل د صف الزلاو حفاظ کرامو د دستاربندۍ په سلسله کې دی د دینی مدارسو متعلق درته د مختصر وخت کې یو څو خبرې عرض کوم. مقاصد شرعیه چې کوم علما ذکر کوي 15 امور چې د هغه حفاظت په ټول مسلمانانو باندې فرض دی. د هغه مقاصد شرعیه او د حفاظت درس او تدریس او زده کړه چېرته کېږي؟ هغه په دیني مدرسه کې کېږي. په مقاصد شرعیو کې اولین شی چې حفاظت په هر مؤمن فرض دی د ایمان حفاظت فرض دی، د عقیدې او د دین حفاظت فرض دی چې دا به مؤمن کوي. د ایمان حفاظت، د عقیدې حفاظت، د دین اسلام د دې عظیم نظام حفاظت دا مدرسه کې کېږي. مدرسه ام الحسنات دی. اسلامی جامعه کې چې څومره معروفات کېږي، څومره نیک کارونه کېږي، هغې سرچشمه مدرسه ده. د هغې آغاز د دارالعلوم نه کېږي. زما ډېرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، نن چې موږ په دین اسلام باندې ویاړ او افتخار کوو او د خالق العزت نه سوال کوو چې زموږ خاتمه د الله هم په اسلام کې د دې دین اسلام حفاظت دغه خړو مدارسو او دغه علماو کړی. اولا او د دې په ارشاداتو به په دې امت کې الله مجاهدین پیدا کړي، د دې په تقریر او د دې په تصنیف او د دې په تشویق الله په دې امت کې سخیان پیدا کړي دي. د افغان دارالعلوم لنډه پېژندنه. افغان دارالعلوم یوه ځانګړې تعلیمي اداره ده چې په 1391 هجري شمسي کال کې د هېوادوالو د نوي نسل د روزنې په موخه تاسیس شوې.
او افغان دارالعلوم هغه ښوونیز نصاب پلی کوي چې هر اړخیزه اجتماعیت ولري تر څو د دې ښوونیز مرکز زده کړیال په ټولنه کې یوه نمونه جوړه شي. دا نصاب له لومړۍ څخه تر 14مه پورې ټولګي لري. په نصاب کې دیني او عصري علوم دواړه ځای پر ځای شوي دي. د مخلصو او فعال علماو د 7 کلونو په پرله پسې سیار اوس دارالعلوم د هېواد په کچه د یو معیاري او ستر ښوونیز مرکز په توګه پېژندل شوی. دغه علمي مرکز د خپلو رغنده او څپانده هڅو په بهیر کې د خپل ولس د دواړو اصنافو یعنې نارینه او ښځینه لپاره سربېره په لومړنیو او منځنیو او ثانوي زده کړو په بېلابېلو علمي جوانبو کې د لیسانس او تخصص زده کړو پړاوونه هم په واک کې لري. افغان دارالعلوم سربېره پر ابتدایه او متوسطه ټولګیو 6 درجې او د احادیثو وړه او لویه دوره هم لري چې د 30 تنه اهل خبره استادانو لخوا د تدریس چارې پر مخ بیول کېږي. افغان دارالعلوم دا وخت 1000 تنه زده کوونکي لري چې 650 تنه رایلیه او 130 تنه مهاري توګه او 200 تنه چې د ښځینه قشر سره تړاو لري په زده کړو بوخت دي. معززو د مسلمانانو د کمزورتیا یو څو لنډ اسباب او په اخر کې درته علاج ذکر کوم. اول د اسلام او قرآن نه لرېوالی، دویم بې اتفاقي، دریم جهاد پرېښودل، څلورم حرص او لالچ، پنځم بد اخلاقي، شپږم په هر کار کې د کفارو سره مشابهت کول، اووم بې حیایي او عیاشي. دغه ټول اسباب په موږ او تاسو کې موجود دي. د دې علت څه شی ده؟ معززو هغه وخت به موږ او تاسو غریبه کېږو کله چې موږ او تاسو په اسلام کې پوره داخل شو. الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. هغه وخت به موږ او تاسو د نړۍ سپر قوت ګرځو کله چې موږ او تاسو په قرآن باندې پوره عمل وکړو. الله عز وجل فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هغه وخت به موږ او تاسې د نړۍ حاکمان یو کله چې موږ او تاسې د الله د دین نصرت وکړو. الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. کله چې مسلمانان د الله د دین مددګاران شي نو بیا د دنیا هیڅ یو کافر په مسلمان باندې نشي غالب کېدلی. الله عز وجل فرمایي ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. معززو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه مبارک رضی الله عنهم اجمعین هغوی په هر میدان کې کامیاب ول، سره له دې چې اسباب کم، اسلحه کمه، وسایل کم، خوراک کم، د دې باوجود هم هغوی په هر میدان کې کامیاب ول. وجه یې څه وه؟ همدا وجه وه چې هغوی په قرآن باندې پوره عمل کړی، په اسلام کې پوره داخل شوي. علمي او تحقیقي هلو ځلو په لړ کې د روانو کالو په اوږدو کې دغه فعالیتونه پر مخ وړي. لومړی ورکول شوی نصاب له پوره اجتماعیت سره پر مخ وړل، دوهم علمي سیالۍ کول. افغان دارالعلوم د کال په اوږدو کې د خپلو ټولګیو د زده کوونکو ترمنځ بېلابېلې خپلمنځي سیالۍ هم ترسره کړې چې په دغه سیالیو کې رالنډولی شو. لومړی د وینا کولو یعنې القاء الخطبه سیالي، دوهم د قرآن کریم د حسن قرائت سیالي، څلورم د صرف او نحو سیالي، پنځم د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم سیالي، شپږم په اونۍ کې د زده کوونکو د زړورتیا او جرأت لپاره اونیز پروګرام برابرول او دغه سیالي په لومړني، دوهم او دریم مقام د ګټلو په ویاړ په بریالیتوب. باید جوان به این وظیفه خود متوجه باشد. علم و ایمان دو بال هست برای خیر و صعود انسان و شکوفا نمودن وجود انسان برای رسیدن به کمال. از این جهت باید یک جوان تحت هر شرایطی علم بیاموزد، علم کسب کند، چون بدون علم نمیتوانیم ما ذات الله جل جلاله را چه قسمی که حقش بود بشناسیم. از این جهت باید جوان از شهوات دوری بکنه. یک عامل بزرگی که جوان نمیتونه به خواسته های خود برسد عدم کنترل شهوات.
عدم کنترل شهوات میتواند به جوان مضر واقع شد و مضر واقع شد جوان که مضر واقع شد سبا در جامعه مضر واقع شد. إن المتتبع لتاريخ الأمة الإسلامية المتمعن في الصفحات الذهبية من سجلها الحافل لتأخذه الدهشة ويأخذ به العجب كل مأخذ وهو يقرب أمجادها الزاهية التي تدري مواقفها في تلك الصفحات المبينة تمثلا بالإسلام وتخلقا بالقرآن في سبيل الله ونشرا لدين الله وحرصا على هداية جميع الناس إلى رحاب هذا الدين الذي أكرمه الله به. يقرأ كل ذلك ويتصوره ويعيشه بخياله ثم يعود إلى واقعه الذي يعيشه فلا يرى من ذلك الذي قرأه من الأمجاد الزاهرة شيئا من دنيا الواقع. First of all, I would like to welcome all of you with an Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My beloved brothers, it's a source of joy, happiness and gladness that Allah has given me the opportunity to present to you some words about the unity of Islamic Ummah. Indeed, the unity is such a big topic, we cannot cover it in a few minutes. Just I am going to talk briefly about the importance of unity of Islamic Ummah. No doubt, the unity has a miraculous role in developing a nation, in achieving their higher goals. Muslims' unity is a major and undeniable problem of the time. In fact, Islamic oneness has a major importance in Muslims' life, especially in the current situation in which the Islamic followers are facing with various problems and has been divided into different types, tribes, classes, parties and governments. So my dear brothers, we are approximately 1.6 to 1.7 billion. We all have an opinion, but we are one ummah. We follow one prophet. We read one Quran. We worship one Allah, despite we have countless problems. The only way for the unity of Islamic ummah is to follow the Quran and Sunnah of His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. زمويلي ورتديري خداي رام وأرمانهم دايمي سنجر زلمتي دايلي جهاد فوزهم سبين قطاري جلا خلقي لك سبين ستوري دشبو بدرك ورسار وكري ونردك تكبيرو ناري تكبير الله أكبر راروان دے پورو سپین قطار دے ستارو بدگور سارا وکڑی پنور دگ دے تکبیرو نعرے تکبیر اللہ اکبر دا ارمان پلا روان رسید لی طالبان نندڑی دا فاصلات سپین پگڑی دا شوان ارمان دا کاروان پزر آفاشی لپی لپی دسپیدو بدر کور سارا وکڑی پنور دگ دا تکبیرو نعرے تکبیر اللہ اکبر راروان دا پورورو سپین قطار دا ستارو بدر کور سارا وکڑی پنور دگ دا تکبیرو نعرے تکبیر دا الحمد زد شروع والناس خاتم شوام علم زوان شپو سنوکی او دا جهل جناز شوام علم زوان شپو سنوکی او دا جهل جناز شوام بروی انشاءاللہ دا علم رانگی پتیارو بدر گور سارا وکڑی پنور دگ دا تکبیرو نعرے تکبیر اللہ اکبر راروان دا پورورو سپین قطار دا ستارو بدر گور سارا وکڑی پنور دگ دا تکبیرو نعرے
الله أكبر روان سلسلة دابت جارمي يورز برحان دغا سكتار كراريمي يورز برحان دغا سكتار كراريمي داسي ورز مدرو دكا دخلاء رحمته ودك ورسال وكري علماء الكرام خصوصا دوف محترم مبارك وفازلان عرض يخاص يوالزان التكون فقد أتي لعلم أسباب سوء الحمد لله وقرب ما نبندي وأصل هزيك من جدي كمدارس لي الحمد لله دير زيادة مدارس يعني دي مدارس إسلامية لأباقي صلاحية مدارس بهذا الجيش وزموسر ومعارف وزارات كشنزة المدارس الإسلامية سواء لك السنن داسي تقريبا سنور ديش مركزي دار المتازونة دار مركزي دار المتازونة دي شبال ولايات كيومي دار الفاس ورسمي برمجان دي إمارات الفاس فارسي عشان بالعاش فارسي سنور ديش دار التامنة المركزية ظن دارس بدار التامنة هر ولايات زيادتي هند المتازونة زيادتي هند المدارس خصوصي سنوس الرسميات مدري بهذا ديري كتابنا الحمد لله كاتب هر قسم كتابنا موضوع وكتابنا هر تعليق مدير أسامي سنة خلاص وجزين بلكي إذا هر كتاب شروح وهر جب مبارم وقال الله جل شأنه مقدس التغرق أستاذان طالبان للعشير زمرتنا وأستاذان ضرورات بأندازات المعاشات وزربتنا والإيميلات والإمارات والبركات حتى الواسطة وزواسة تجربتنا مكيفية الحاصل المخبط الجمهورية روان والاستثناء ذي المدارس والاستثناء ذي الدارون وزيادة المدارس والدارون كيف لديهن كيفية ولست لابد المخبط الجمهورية معاذ من العلماء الكرام والفاضلان والسادات الشهيد كتاب مشتكل والسنة والمستوى يسوس الدين كيفيات قوة علم كيفيات قوة لازم أعلم يوسف العلماء الكرام نازلان دي زيادة كذا دي الأحسان المسوار والمعنى معنى في الإسلام ولا بالتبع والكثير من هذا عصري والأمر وزرت لزدك لدعوان مكي عصري والأمر مكي وسان سؤال البني وكن وغير مختلفنا بلکہ دیر لوی کمزوری بلدا شروع ہے سندی اکڑی پاکر پاری کرنی سندی اکڑی بھی اور پاری کرنی جو سڑک دی ولایت ترالی ولایت تمالک ریاست کے خصوصی میں سند مصالح خصوصی سند موضوع لیکن مدرسے پادر رہے ہیں لیکن مدرسے بطلاقات سند رہے بدأت سند الفلاس كده سند شمالات كده وكده مدرسة راسي ونعم المدرسة والمجريين ونعمل المدرسة أكثر من
بیا دکتور ده عمل سعید متقبلانی معین صاحب تواسی هغه بسلای ولر ارزیابي وکړي هغه چې دیوال دی هغه معین صاحب لاندې هغه وایي چې د سند عبارت هم شو وایي وما توصل د سند عبارت نشي وایي نو د سند د کړي څنګه د څه باندې کېږي دا د خبرو څخه کوي نور هیڅ معنی دي داسې یو بل سره یو د سلامي سند کوي او کتابونه د نوم یو مدرسې د هغې دولې د فراغت سند ورکړي نو ما ته زه پېژنم نږدې سره معلوم کتابونه ته نه دي دا نو وعده وکړه چې آینده به زه دا کتابونه وایم د دوی مخکې دا سند راکړي د دې لپاره چې په عبارت کې وظیفه کوي على هذا القياس ډېر داسې جوړ سندونه جوړ کړي دا مدرسې لکه بابونه پکې سپین تنګې ګلونه دا طالبان دي تل پرې ورېږي رحمتونه د انوارو بارانونه پرې د سبحان دي او د انوارو بارانونه پرې د سبحان دي دا استادان مولان دي د دوی په یاد باندې وړېږي دوی مشالونه چلاګان دي په ټول سترګو کې ځلېږي اوزدان کوي دینونه په ځان باندې زخمتونه په الله ګران دي دا مدرسې لکه باغونه پکې سپین تنګې ګلونه دا طالبان دي تل پرې ورېږي رحمتونه د انوارو بارانونه پرې د سبحان دي د مدرسو مثال روغتون دی ډېر مرضونه پرې ورکېږي د ژوند لپاره پوهنتون دی د انسانیت درس ورته کېږي د رنګ کتاب دا حکمونه یادوي احادیثونه پسې روان دي حفاظت کی لبازار دین وطلع لمارکتو وطلع لکورو وطلع تلویزیون دا ویسیر دا دین دا مدرسه تراغلع نو دا دین قرارا یو سڑائی که هوائی زیب سیب چه ما خدمت کرده دی مدرسه زوائی نورم کوشش وکا یو حکومت که هوائی چه زما مدرسه خدمت کرده زوائی نورم کوشش وکا دا خدمت دا کافی کی والله العظیم بخاری خدمت کړای خدمت به نه نو هغه ځان وقف کړای کور وطن جلا وطني پردي وطن کې دی وفات تا دا خدمت دین کې پاره جناب رسول الله خدمت دین کړای مان نه اولاد نه سر نه هر څه تیرو دې آرام هم دا خدمت کړای دا هر څه تیرو الله دې دا جذبه په من کې هم راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مجدن نړۍ د مؤمنانو امامت نیولې ماشاءالله همیتنا د شریعت نیولې ماشاءالله همیتنا د شریعت مجدن نړۍ د مؤمنانو امامت نیولې ماشاءالله همیتنا د شریعت نیولې ماشاءالله همیتنا د شریعت د
دلاس امید راکتا ټول مسلم ملت نیولې ماشاءالله موتنا د شریعت نیولې مشتاق نړۍ د مؤمنانو امامت نیولې ماشاءالله موتنا د شریعت نیولې ماشاءالله موتنا د شریعت نیولې سورة التوبة دوی توای چې وعدوا ما استطعتم من قوة دوی د لپاره د دوی د دفاع لپاره یا که ضرورت چې په دوی د تعاون لپاره ته خپل قوت برابر کړه یا تاسو خپل قوت برابر کړه د هغه قوت د تکنالوژي لپاره دغه علم لپاره دغه عصري کشفیاتو لپاره دوی کار نه دی کړی په هم یې تکه کړې ده د هغوی په علم یې تکه کړې ده د هغوی په ټکنالوژي یې تکه کړې ده د هغوی په علمي اقتصاد یې تکه کړې ده د هغوی په سیاسي علمیت یې تکه کړې ده اوس هېڅ نه لري دفاع نشي کولی او دغه فکر نشي کولی چې د هغوی دفاع وکړي منافع په خطر کې لویږي او ګټې په خطر کې لویږي ګورئ علماء کرام دې ته ډېر متوجه کېږي چې دا مقابله زموږ په وړاندې ده الله جل جلاله په سورة انفال د مسلمانانو حال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې داسې مقایسه کړې وه چې یو مجاهد به د لسو کفارو په وړاندې جنګېږي او چې کله مسلمانانو کې څه ضعف پیدا کېدی یا دا چې مسلمانان ډېر شوله نو یو مجاهد به د دوو کفارو په مقابل کې جنګېږي ضمناً دا چې معلومېږي چې طرفات دوی د هغوی دي د یوه کافر د دوو کافرانو په مقابل کې چې د هغوی طرفات دوه یې زموږ د ویل یا د هغوی د نس یې زموږ د ویل دا نه چې هر څه سړی په قرباني باندې لاس ته راوړي ضمناً دا معنا ځینې معلومېږي خو اوس زموږ طرفات د یو کافر په وژلو کې سل دي سل کله 200 وي کله تر 1000 پورې رسېږي ځکه چې موږ تر هغوی په علمي ډګر کې وړاندې پار شاته راشي او هغوی ته موږ وړاندې تللي دي نو دې ته به ډېر زیات متوجه کېږو چې موږ څنګه کولی شو چې د اسلامي شعائرو د اسلامي ارزښتونو د اسلام د ارزښت تمامیت څه دفاع کولی شو هغه اسبابو ته څنګه رسېدلی شو په دې لاره کې مې هدف دا و چې تشدد ونه کړي وسعت د ذهن او د فکر به راولي زموږ درې مېلمستیاوې دي ډېر ډول کې متوجه کېږي په اسلامي نړۍ کې درې چې هغه ته باید موږ ډېر زیات متوجه شو یوه مېلمستیا مو دا ده چې موږ علمي تحقیق کوم چې د دنیا د مقتضا مطابق د هغه ضرورت دی د هغه مراکز نه لرو او که یې لرو هغه د بل چا سره کوي یا بیخي نه لرو په عربي نړۍ کې زه ډېر ګرځېدلی ډېرو مراکز ته ورغلی د هغوی علمي مراکز پر غرب ولاړ دي د هغوی استادان د غرب دي د هغوی علمي استراتیژي د غرب سره اخیستل شوې خپل ځان ته انتقام نه لري دې ته به ډېر متوجه کېږي ځکه موږ چې د اسلامي تاریخ ځینو علماو ته وګورو چې هغه کېدای شي د علمي سویې د ټیټوالي په وجه یا د هغه وخت هر حساسیت چې وو دوی هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې هغه علمي عمق ته ورسېږي یا تمرکز په داسې شیانو کړي فروعاتو باندې چې هغه اصولو ته یې ځان نه ورسولی علمای کرامو تاسې جامعې ته وړاندې کېږئ تاسې به دغه تشکر کوئ تاسې به نوی نسل داسې روزئ چې هم داعي وي هم خطیب وي هم یو سیاسي مدبر وي هم رهبر وي هم د علم باني وي علمي تحقیقاتو ته مخکې علمي مراکز جوړ شي علم ته وده ورکړي یوازې دا نه چې په دین کې په ټولو عصرو علم کې چې ضرورت دی او د اسلام دفاع به کېږي د دین تر دفاع کېږي د مسلمانانو دفاع به کېږي
او مسلمانان د کفارو د ظلم او د ټکنالوژي څخه خلاصوي یا زموږ په رضا ده او موږ به د دې لپاره کار کوو. موانع خو بیا بالکل نه واقع کېږي، اهمیت پرې هېڅ نه کموو، بلکې د هغوی لپاره به کار کوو او د هغوی سره به هماهنګ ګرځو. دلته یو شی چې موږ خلا لیدلې ده او شته په اسلامي ټولنه کې هغه دا ده چې علم شته، خو د علم سره تربیه او هماهنګي د دین د سکتور او د عصري سکتور په مابین دا مسله. موږ ښه علما درلوده په ټکنالوژي کې، خو فکر اسلامي نه و. موږ ښه علما درلوده په تحقیق کې، خو فکر اسلامي نه و. هغوی زموږ په جامعه کې ونه چلېدل، کلابو ته ونه رسېدل. زموږ نوی نسل باید داسې تربیه شي چې هم مسلمان وي، هم ښه انجینر وي، هم ښه مسلمان وي، هم ښه ډاکټر وي، هم ښه مسلمان وي او هم ښه ساینسپوه وي او د علمي قشر سره د دین سره او د هغوی تربیه دا باید برابر وي او هماهنګي ورسره وي. نو موږ بیا کولی شو چې خدمت وکړو. په اخر کې خبره راسره تاسو یو بله خبره وه هغه راسه پاتېږي، خو معذرت به وغواړم که خدای تعالی بیا وخت پیدا کړي بیا به ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو، قدم مو پر مېلمو الله جل جلاله دې ټولو ته اجر ورکړي، علما کرامو ته ښه راغلاست وایو، قدم مو پر مېلمو او زموږ جسم منور او ښایسته او ارزښتمنه کړه. الله جل جلاله دې ستاسو په عمر کې، ستاسو په علم کې او ستاسو په ټولو فعالیتونو کې برکت واچوي. او الله جل جلاله دې دا د علم مدارس، علمي مراکز او علمي ځایونه ټول داسې خوشحاله او آباد او پرمختللي ولري. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. کوم افغان خوړلې د افغان مور سودوي، چې کوم افغان خوړلې د افغان مور سودوي، همداسې پاک دي او سوده بدل دي نشي. طبیعت انسان داسې دی چې دا اورېدی نشي، طبیعت د انسان داسې دی چې دا اورېدی نشي، خبرې د خپل جرم او ګناه اورېدی نشي. همدغه دلیل دی په جعلي مسلمانۍ په ورین تندي چې څوک د حق وینا اورېدی نشي. طبیعت د انسان داسې دی چې دا اورېدی نشي، خبرې د خپل جرم او ګناه اورېدی نشي. همدغه دلیل دی په جعلي مسلمانۍ په ورین تندي چې څوک د حق وینا اورېدی نشي. او د هغو مظلومانو انتقام اخلي الله، چې ستونزې په سپین میدان باچا اورېدی نشي. د هغو مظلومانو انتقام اخلي الله، چې ستونزې په سپین میدان باچا اورېدی نشي. او د لوبو او سندرو شور کې غرق دی مسلمان، د لوبو او سندرو شور کې غرق دی مسلمان، غزې ستا د زخمي ماشوم ژړا اورېدی نشي. د لوبو او سندرو شور کې غرق دی مسلمان، غزې ستا د زخمي ماشوم ژړا اورېدی نشي. او اکثر هېوادوال اوس هم په پردي لباس کې ګرځي، اکثر هېوادوال اوس هم په پردي لباس کې ګرځي. افسوس چې نصیحت د خپل مولا اورېدی نشي. او دغه څو ماتې ګوډې کرښې دي، وایي له شنه اسمان یو څاڅکی هم د باران نه رالوېږي، له شنه اسمان یو څاڅکی هم د باران نه رالوېږي. بېدرد اوښکې د هېچا په ګریوان نه رالوېږي. او اوس د شهرت طوفان راوتی مسلمان رالوېږي، اوس د شهرت طوفان راوتی مسلمان رالوېږي. اوس د باروتو لوګي نشته مرغان نه رالوېږي. او د ښار غبار رانه بدرنګ کړی دی د غرونو ښکلیا، د ښار غبار رانه بدرنګ کړی دی د غرونو ښکلیا. اوس مې په تا پسې زړګي د ارمان نه رالوېږي. او د بد عمل منفي اثر راځي په پاکو خلکو، د بد عمل منفي اثر راځي په پاکو خلکو. ټکه رالوېږي په بهار، په خزان نه رالوېږي. او مؤسسې شته دی، احساس وژني خیال لوټوي، مؤسسې شته دی، احساس وژني خیال لوټوي. نوره کراره کراري د بمان نه رالوېږي. او عجیبه نه ده، نر او ښځې پکې ګډ وډ ګرځي، خو ګوره بیا هم په ښارونو اسمان نه رالوېږي. عجیبه نه ده،
نر او ښځې پکې ګډ وډ ګرځي خو ګوره بیا هم په ښارونو اسمان نه رالویږي او که عزت غواړئ صحیح لمونځ کوئ جهاد کوئ او ذکر کوئ درته په وړاندې به هېڅ رنګ شیطان نه رالویږي او جهان دې ولید د دې وران افغانستان په وړاندې جهان دې ولید د دې وران افغانستان په وړاندې چا ویل چې پښو د ملنګ بادشاهان نه رالویږي او ما د طالب لقب ګټلی دی د حق په وینا ما ته په دې راکړې سوچ هم د تاوان نه رالویږي خاتمه به د فتنې په تندي لیکم الجهاد به د کعبې په تندي لیکم خپلواکي مېړانه پت وفا او فتحه مجاهد ته د حملې په تندي لیکم په ورغوي نوم لیکل څه اسان نه دي په ورغوي نوم لیکل څه هنر نه دی طالب جان د زمانې په تندي لیکم او وخت به راشي چې سلطان ایوبي به د اقصی د منارې په تندي لیکم وخت به راشي چې سلطان ایوبي به د اقصی د منارې په تندي لیکم د کاشغر د ګل په پاڼو به مخونه د کاشغر د ګل په پاڼو به مخونه او عمارت د غرناطې په تندي لیکم. السلام علیکم. خدا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ان راه کې تو ویری کو هندستان است دو خبرې پکاري اعمال کې چې دروازه راځي څو خبرې جواب راکړي یو اخلاص چې هر عمل دی الله تعالی رضا لپاره او دوم ټول اعمال د پیغمبر مبارک د سنت د پیغمبر مبارک د ارشادات او تعلیمات برابر او سنت د پیغمبر مبارک دا ذریعہ د محبت الله کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان اللسان وثقيلتان في الميزان او دې وخت کې بعض بزرگان وایي چې چا د کیسن مرسي سلطان مولانا محمد عمر قلمپوري له عالم تیر شوی دا هغه په خپل مجلبات کې لیکلي دي چې دا کلمه سو ډیره وایي په کیسن او ساتي سبحان الله وبحمده رسول وایي موږ ما خیر سبب لري خلاص كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل بيته أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين يا الله جل جلاله محمد هاجر من كل مسلمان كامل إيمان راكي كامل يقين كامل عقيدة استقامة بشرية راكي إخلاص قولك عملك نيك إرادة كرانة سبت يا الله كان خوف كان ويرة كان خشية راكي كان محبت وتعيشة راكي يا الله رسول الله مبارك محبت وعيشة راكي يا الله جل جلاله طول عبادات التوفيق راكي عباداتكم خشوع وحضور تواضع انكسار بيناكي يا الله طول منهن مساتي يا الله طول منهن مساتي يا الله جل جلاله كن منهن تقصيرات وخطايا من سبي هزارة معافيك يا الله الذي پاک مجلس سب خالص يا الله دم كنا يا الله يا الله مجرم كلنا يا الله مجرم يخارك يا الله يا الله المخارج ختم صبي علماء محدثين مجلس کی موجودی يا الله زمون العلماء يا الله نقول العلماء يا الله متفسرات كريم يا الله نقدر بار مستر يا الله نقدر بار مستر يا الله كم اسكوي مدرك بار مستر يا الله يا الله متوافقين صغيرة كبيرة بلا هنا
الأحياء والأموات كلهن معك يا الله كرم فرمائے يا الله إحسان فرمائے يا الله كرم فرمائے إحسان فرمائے يا الله إدار عذاب الدنيا دنیا کی وسعت يا الله قبر کی وسعت يا الله قبر تنہائی کون يا الله قبر تنہائی کون يا الله قبر عذاب المسعد قیامت عذاب المسعد قیامت زمون کو گناہ رسول الله مبارک د بدرګي ملګری هي او حافظ شهزاده قادری او ورسره ملګری ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره د فراغت مراسم بدرګي کلی 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 ګلونه ټکېدلي رادرمي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرمي را روان دي ګلان دي حافظان د لوی دورې فارغه محمد الله د محمد رحیم زوی نورستان ولایت روزة الله د عطا الله زوی ننګرهار ولایت احمد الله د مولوي حمد الله زوی میدان وردګ ولایت اقبال احمد د فضل احمد زوی کندهار ولایت کرامت الله د محمد سالم زوی کاپیسا ولایت محمد د سلطان عزیز زوی میدان وردګ ولایت فضل الرحمن د سید محمد اکبر آغا زوی کندهار ولایت سعید الله د عبد الوهاب زوی لوګر ولایت کلی 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 ګلونه ټکېدلي رادرمي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرمي را روان دي ګلان دي حافظان تبریک مو هزار ورشه ګلونو فاضلانو پګړۍ مو مبارک شه پګړۍ مو مبارک شه د علم خاوندانو ګلاب ریحان ریدیو دا ټول سنبل بابریو اتلو میړنیو په دین وطن قربان اتلو میړنیو په دین وطن قربان عبدالرشید د محمد عزیز زوی پکتیا ولایت خلیل الرحمن د سیف الرحمن زوی کابل ولایت حسیب الله د محمد هاشم زوی کابل ولایت غلام محمد د عطا محمد زوی کندهار ولایت عبدالحق د عبد الصبور زوی بامیان ولایت عبدالباسط د قاضي محمد انور زوی لوګر ولایت محمد یوسف د حاجی محمد امین زوی لوګر ولایت احمد الله د عبدالباری زوی غزنی ولایت مخنای شغلی کړي ډیر کلی حافظان دي قرآن یې د یاد کړی د علم پتنګان دي قرآن یې د یاد کړی د علم پتنګان دي نن ګورې فارغېږي منزل ته به رسېږي ځلېږي او پړکېږي روڼ ستوري د اسمان کلی 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 ګلونه ټکېدلي رادرمي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرمي را روان دي ګلان دي حافظان خلیل الرحمن د سید آقا زوی کاپیسا ولایت حبیب نور د حاجی نارنجان زوی کابل ولایت عتیق الله د غلام سید علي زوی زابل ولایت زهیر احمد د آغا محمد زوی غزنی ولایت قلا محمد د محب الله زوی زابل ولایت ضیاء الرحمن د مولوی شفیق الله زوی پکتیا ولایت زین العابدین د عبد الوکیل زوی لوګر ولایت محمد فهد د حاجی ولی جان زوی پکتیا ولایت کلی 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 ګلونه ټکېدلي رادرمي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرمي را روان دي ګلان دي حافظان تیر کړي په ځان دي بې حدا تکلیفونه الله ورته قبول کړه محنت او کوششونه الله ورته قبول کړه محنت او کوششونه راغلی پرې بهار دی لوی شکر دا غفار دی
ننګوري خوشالي کړي مالیار د بوستان ننګوري خوشالي کړي مالیار د بوستان. بسم الله د محمد عمر زوی زابل ولایت، عبدالرحمن د فیض محمد زوی، فضل الرحمن د سید احمد زوی پکتیکا ولایت، عرفان الله د دولت خان زوی پکتیکا ولایت، سمیع الحق د مولی خان سعید زوی کاپیسا ولایت، محمد بشیر د حاجی اسد الله زوی ننګرهار ولایت، عبدالعزیز د عبدالجلیل زوی غزنی ولایت، محمد نسیم د محمد قاسم زوی لوګر ولایت، شکر الله د ناز الدین زوی کابل ولایت. کلی 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 ګلونه ټوکېدلي را درومي را روان دي ګلان دي بازیان را درومي را روان دي ګلان دي حافظان بل خواته ګران هېواد کې راغلي آزاد دي په ټولو ولسونو پټولو ولسونو خوارن خوشالي دا پتن کې آرامي دا رسول ورور ولیدا راغلی امارت رہی واکمن دي طالبان راغلی امارت رہی واکمن دي طالبان. زاهد الله د واحد الله زوی پکتیا ولایت، محمد شفیع د افسر خان زوی پکتیا ولایت، لال محمد د حاجی سید اجان زوی کابل ولایت، شریف الله د حاجی ګل اورنګ زوی خوست ولایت، محمد مدثر د سید رحمان زوی کابل ولایت، محمد شفیق د حاجی سخیدات زوی بغلان ولایت، امید الله د معلم سراج الحق زوی کاپیسا ولایت. نن کور چې آباد دي منبر او مسجدونه آبادی مدرسی دی شروع کی درسنا گلونا طالبان دی بدی وطن بچان دی لروپ مدرسو کی شیوخ او استازان لروپ مدرسو کی شیوخ او استازان. الدين د مولوي شفیع الله زوی لوګر ولایت، اشرف علي د غلام حبیب زوی ننګرهار ولایت، نوید الله د فضل رحیم زوی میدان وردګ ولایت، احمد ضیاء د فضل هادي زوی میدان وردګ ولایت، محمد یاسر د محمد اسحاق زوی غزنی ولایت، عنایت الله د سلطان خیل زوی د پکتیا ولایت، عرفان الله د حفیظ الله زوی کندوز ولایت، فیض الله د نازک میر زوی بغلان ولایت. کلی 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 ګلونه ټوکېدلي را درومي را روان دي ګلان دي فاضلان را درومي را روان دي ګلان دي حافظان. منهاج الرحمن د سراج الحق زوی کاپیسا ولایت، نذیر احمد د شمس الرحمن زوی د لغمان ولایت، انصار الله د شاه محسود زوی لوګر ولایت، محمد د عبدالوارث زوی کابل ولایت، مغفور الله د مطیع الله زوی لغمان ولایت، صفی الله د نصیب ګل زوی میدان وردګ ولایت، محمد مصطفی د سید کریم زوی لوګر ولایت. ډېر بختور دي سپین دستار ور په سر کېږي عالمانو ګوره لکه ګلونه معلومیږي حافظانو ګوره لکه سپین ستوري چې ځلېږي. ډېر بختور دي سپین دستار ور په سر کېږي عالمانو ګوره لکه انوار الحق د سید حبیب زوی لوګر ولایت، شعیب د حفیظ الله زوی کاپیسا ولایت، محمد طیب د رحمت الله زوی لوګر ولایت، عزیز الله د صالح محمد زوی غزنی ولایت، خلیل الرحمن د عبد الله خان زوی غزنی ولایت، محمد سلیمان د محمد داود زوی لغمان ولایت، محمد رشاد د محمد ګل زوی لغمان ولایت، محمد قاسم د محمد اسلم زوی لوګر ولایت، سید عرفان الله د سید عتیق الله زوی غزنی ولایت.
ناز ناز یو بل سره خندېږي عالمان وګوره لکه ګلونه معلومیږي حافظان وګوره لکه سپین ستوري چې ځلېږي. روح الله د عبدالله زوی بغلان ولایت، قطب الدین د عبدالحمید زوی بدخشان ولایت، مرتضی د کیمیاګل زوی میدان وردګ ولایت، مقدس د نصیر احمد زوی کاپیسا ولایت، الهام الله د نظر محمد زوی میدان وردګ ولایت، عبدالوهاب د عبداللطیف زوی بامیان ولایت، محمد صابر د محمد وزیر زوی غزنی ولایت، اسد الله د پایندغا زوی غزنی ولایت. دوی وارثان د خور جانان شول ځکه هر چاته قدردان شول د دوی پر باندې ډېر خلک بخل کېږي عالمان وګوره لکه ګلونه معلومیږي حافظان وګوره لکه سپین ستوري چې ځلېږي. بخششنا ملګرو نن یو له بله څخه رخصتونه ملګرو کړو به بخششنا ملګرو نن یو له بله څخه رخصتونه ملګرو کړو به بخششنا ملګرو نن یو له بله څخه سعید الله د محمد کریم زوی پکتیا ولایت، وهاج الرحمن د سراج الحق زوی کاپیسا ولایت، عبد الصمد د جان محمد زوی، بسم الله د محمد نواب زوی لوګر ولایت، مصطفی د وزیر محمد زوی پکتیا ولایت، عزیز احمد د اسماعیل زوی کونړ ولایت، محمد حماد مسلم د قاری محمد ګل زوی لغمان ولایت، واحد الله د ریاض خان زوی پکتیا ولایت، محمد شبیر د حاجی عبدالجلیل زوی لوګر ولایت، ذبیح الله د مولوی احمد شاه زوی پکتیا ولایت. نن ورځ مو ختمې بخاري دی ملګرو دغه محفل مو جنت دی ملګرو دغه محفل مو جنت دی کړو به بخششونه ملګرو خطبه وریځي دې مې خپل کې رحمت الله ملګرو کړو به بخششونه جزاكم الله خيرا ډیر زیات مننه د ټولو څخه یو نړۍ مننه کوو. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. د ډوډۍ ترتیب شروع کیږي ان شاء الله تعالی. مونږ ته یوازې د 5 څخه تر 10 دقیقو پورې وخت راکړئ ان شاء الله چې تر اخره پورې به ان شاء الله ډوډۍ رسیږي. خو یو شرط دا ده چې تاسو هم زموږ د منتظمینو سره همکاري وکړئ. د امن کور قدردان هیواد زما مومن افغانستان هیواد زما مومن افغانستان هیواد جنت وطن جنت وطن جنت وطن جنت وطن د امن کور قدردان هیواد زما مومن افغانستان هیواد ډاډ او سي جلال لري تکړه بچي وطن زار جنتي وطن د امن کور قدردان هیواد زما مومن افغانستان هیواد ډاډ او سي جلال لري تکړه بچي وطن زار جنتی وطن زار جنتی وطن زار جنتی وطن زار جنتی وطن درتب بیا هیڅوک په جنگ ناراضي
غیر ته دی بیا کوم یو بدرنګ ناراضي اوس جنازې نستا مرګونه نستا اوس می تر غوږ د زنځیر شرنګ ناراضي د په هر خوا د جوړېدو خبرې د ګران هېواد بندېدو خبرې زړونو ته ستا زړو ته ارام ورکوي څومره خوږې لګي په زړو خبرې مټې یې نغښتې لاس په کار ولاړ دی ستا جوړولو ته تیار ولاړ دی غیږه به ستا کړي ګلابي او ګلابي وطن زار جنتي